د مزار شریف د هوایي ډګر دوه کارکوونکي یو وسلوال برید کې وژل شوي. په سلامونه مهرکلی کوم که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. د بلخ د پولیسو ویان محمد آصف وزیري وویل چې په هغه برید کې چې د هوایي ډګر پر لاره تخنیکي برخې پر کارکوونکو وشو لږ تر لږه 6 تنه ټپیان شوي هم دي. ښاغلي وزیري څرګنده نه کړه چې د پیښې قربانیانو کې د طالبانو غړي شته او که نه. پر افغانستان باندې د طالبانو له واکمن کېدو وروسته بهرنیو هوایي شرکتونو د امنیتي وضعیت او د خپلو کارکوونکو د مسؤلیت په اړه د اندېښنو په وجه تر اوسه له کابل او د افغانستان له نورو ښارونو څخه پروازونه بیا نه دي پیل کړي. طالبان د افغانستان ټولو هوایي ډګرونو د ترمینلونو د امنیت مسؤلیت په غاړه لري او د افغانستان د عمده هوایي ډګرونو تخنیکي چارې د متحده عربي اماراتو یو شرکت پر مخ بیایي. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.